پاکستانی مسافر ایټلی ته تلل چې په ایټلی سمندر کې په کښتۍ ډوبه شولله او 20 کسان په پښتانه چې کم دی نو دا پکې مړه شو. قدرمندو په دغه لارو باندې تاسو ته پته شته چې زمونږ مسافر ځي د خپلو بچو دپاره د خپلو 2-3 پیسو دپاره چې کم دی نو دغه مسافر بهر ملکونو ته په دغه غلطو لارو باندې ځي. نو اکثر چې کم دی نو څوک یې په لارو کې چې کم دی نو ونیسي اکثر غلي چې کم دی نو دا ګیر کي ځینې چې کم دی نو پولیس یې ګیر کي په چا باندې چې کم دی نو کښتۍ واوړي څوک چې کم دی نو په ډزو باندې ولګي قسم چې کم دی نو دغه ورته راشي مشکلاتو ته راشي او زمونږ پښتانه چې کم دی دغه مشکلاتو ښکار شي. اوس چې کم دی نو په ایټلی کې دغه کښتۍ چې کم دی نو په سمندر کې اوښتې ده چې پاکستانیان رونه پکې تقریبا 20 کسان چې کم دی نو دا وفات شوي دي. الله پاک دې جنت الفردوس نصیب کی. دغه شان د افغانستان رونه هم دغه بهر ملکونو ته ځي ډېر پکې واوړي ډېر پکې ونیسي هغه را واپس کی. دغه داسې لارې دي تاسو به دا ویډیوګانې کتلي د عظمت خان ویډیوګانې به تاسو کتلي که تاسو ته پته وي صادق طورو چې کم دی نو دا د دغه بارډر ته تللی او د ایران بارډر ته تللی و. نو زه تاسو ته یو دا ریکویسټ کوم چې په دغه لارو باندې مه ځئ د معی خوراک شي که نه دغه 20 کسان او بیا پښتانه چې کم دی دغه اوس د معی خوراک شو. نو د سړي زړه سود نه کوي یار چې هغه د چا خبره د قبر نښه یې هم معلومه نشي. نو قدرمندو ډېر زیاته د افسوس خبره ده ما چې دا ویډیو پیغام زه ستاسو سره شریک کړمه. نو ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ. د لوی الله په امان.